واپس هم کلي ته رنګ وکړه بوجۍ راوړی په بوجو کې کوزو جامې د چا ته اغوښتې غوښو ته خو جامې نه اغوندلې کېږي په دې خپل لاسونو باندې تاسو غوښې او هډوکي اوچتې نو بس په خپل لاسونو دغه چې سپین ږیرې پکې یو هغه له هلته مشران و هغوی ته مونږ ورشه له بیخي بربنډ شو دا دهشتګرد نه و ولې چې دا زما یو ورور مسلمان دی او دی دا ګواهي ورکوي چې زموږ ورسره ناسته پاسته ولاړه وا دوی دهشتګرد دوی په دوه درې ورځې مزل وکړي او دې ځای ته دوی راورسېږي پیدل سفر کوي دا دهشتګرد نه و دا دهشتګرد نه و زموږ سره غم دی زموږ سره خادي ده دا اوس چاپېره بوټي دي کني تاسو به ووینئ دا یوازې دا فیملي نه ده بخۍ ورته وایو په هغې کې فیملي پرته ده ګناه نو بس حکومت ته ګناهګار و موږ ته خو نو ګناهګار تاسو ته ولې نه ګناهګار نو بس موږ ته نو یوې ژبې والا مسلمانانو زموږ وروڼه بېګانو راتله زموږ سره ګپ شپ او تعلق روژې مونځ او دس پې کولو روژې مونځ او داسې پاک ساک خلک وو ټول مونځونه او دسونه له په دې ټایم باندې پاسېدلي دي روژې نیسلې هندوان خو نو مسلمانانو څه ټوپک تمانچې والا خلک وو که پوره هېڅ څنګ ورسره نشته صرف د لور او د تبرګۍ نه بغیر بل څه نه پېژندل ته چې بیزه ساتې غوا ساتې نه ته به ټوپک او دغه خو هغه سړی ګرځي چې وزګار بس اختر نو قیامت په خلکو باندې په خپلو سترګو دې څه لیدلي او زړه دې څه ویل غوښتل هغه وخت نو بس په خپلو سترګو دغه لیدلي چې د انسانانو غوښې مونږ په بوجو کې راکوزې کړې او د انسان مرګ دغې نه دی او نه په داسې هغه باندې دغه شان د چا پورې سر نو چا پورې خپې نه وي چا پورې لاس نو دوه کسان پکې صرف روغو د پیژنګلو نور ټول ختم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو قدرمندو تاسو ته پته ده چې د اختر ورځې دي د اختر نن درېیمه ورځ ده په خیبر پښتونخوا کې او سپیشلی که مونږ وګورو بلوچستان کې دا دوه صوبې چې دي په دې ټایم کې هلته کې ډېره زیاته ترخهګیري ده او ګرانو عزتمندو په کوم ځای کې چې زه موجود یم دا تحصیل کاټلنګ شموزی او دا هغه ځای دی چې دلته کې ډرون اټیک شوی او تقریبا په 29 تاریخ د اختر نه 2 ورځې مخکې نو په دې علاقه کې موجود یم زما د کیمرامین چې دی دا غر تاسو ته وښیي دغه ځای دی چې دغلته کې دا د سوات میلمانه به او دا به دلته کې راتلل او دلته کې تقریبا تیر شوي 40-50 کالو نه به دوی دا ځای چې دی دا په رنټ اغستو او دلته کې د هغوی سره به څاروي و مال وغیره به و مال مویشي چې دي هغوی به دلته کې راوستل په سوات په علاقه کې به هلته کې چې څه وخت کې واورې ورېدې نو هلته کې د څاروو هغه خوراک چې دی هغه به کم شو نو دغه خلک چې دي هغه به دې علاقو ته راغلل دا ګرانو عزتمندو د دې کلي مونږ سره دا زما وروڼه کشران مشران دلته کې ولاړ دي د دوی په موجودګۍ کې دا ډرون اټیک شوی و بهر طرف ته ویل کېږي چې په دې کې دهشتګردو او حکومتي سطح باندې هغوی دا وایي چې مونږ دهشتګرد چې دي هغه ختم کړل هغه هلاک کړل خو دویم طرف ته چې مونږ وګورو دلته نقشه ټوټلی بدله ده دا هغه خلک دي دا پر امن خلکو مزدورکاره خلکو دلته کې راتلل به او د 50 کالو نه د هغوی نومونه هم دوی پیژني د هغې په حواله سره د دې خپلو ملګرو سره خبرې اترې کوو السلام علیکم جی ښه ورور دا راته ووایئ چې دا واقعه تاسو په خپلو سترګو لیدلې وه نو هغه وخت کې ستاسو څه فیلینګ و بس یاره دا خو ډېر زیاتې شوی دی ډېر ظلم یې کړی دی غریبانان خلکو سارو مارو والا بره د سوات نه راشي دلته دا مونږ لا پیدا نه و چې دې علاقو ته راځي دکه یو ځای به یې اغسته بیا د عمران خان حکومت چې راغی 4-5 کاله دا غر بند دا غرونه ټول بند په راجه کې وي بیا اوس دا 5 کال دا غر ذات شه راغی دا غر یې اغسته وي چې بلې علي زه به یې والمه اکه غر وایغسته بیا ورته راله دا 15-16 میاشتې تېرې شوې پکې ښه ښکلې دوی وی د اختر په 3 ورځ باندې به مونږ ځو کډې به کوو حالات خراب دي نه بس اوس دا د اختر نه 2 ورځې مخکې دغه واقعه وشوه د ډرون حمله پې وشوه یعنی که دوی ته دغه معلومات نه و چې دغه معلوماتو ته د مرګ هېڅ چاته پته نه وه دا زموږ سره به اکثر په بیټک کې شپه وه را به لټو امروز خان نوم دی د یو وزیر نوم دی د دوی د مشر ورور څه نوم و د مشر ورور او دغه وزیر نوم و هغه یې تره و روارې امروز خان نوم و د وزیر د زوی نصیب زاده نوم و یوه یې پکې لور مړه ده د 15 کالو غټه پیغله یو یې پکې کشرې رواره مړ دی د امروز خان رور دی بل هغه بله فیملي چې وه د هغې د یو بلال نوم دی هغه یو پکې مزدور و هغه سره د بار او یو یې مشر سپین ږیري بابا پکې مړ دی دا تقریبا 9 کسان پکې مړه دي 2 زنانه دي 2 واړه دي 15 دا غټ کسان دي دا راته ووایئ چې څه وخت کې دا دماکه وشوله ډرون اټیک وشولو بیا د دې کلي خلک بیا تاسو دغه ځای ته تللی یئ مونږ 10 بجې وې چې دې ځای نه لاړو ړمبې خو پولیسو څوک پرېښودل نه وي مو ورځی د کلي څوک را پرېښودل نه مونږ دې ځای دا کم کسان چې وي دا په دې پټو مټو باندې رالو بیا دلته کې بیا مونږ ولاړو دغه ملګري دا دلته چې دا نور اجړ مجړ دي نو بس هغوی ورله پولیسو نه اجازت راوغوښته پرچې وله ورکړه بیا ما ته رنګ وکوي راځه وي ځان سره کسان مسان نه روان که لاړو مونږ بره وختو بیا چې بره لاړو بس ټول بربند دغه شان د چا پورې سر نو چا پورې خپې نه وي چا پورې لاس نو 2 کسان پکې صرف روغو د پیژنګلو نور ټول ختم بس د چا خېټې پرتې وي صرف او هېڅ هم پکې نو تشې غوښې پرتې وي ښه دا راته ووایئ چې مونږ مسلمانان یو
تاسو مزدورکار خلک او مونږ مزدورکار خلک یو بای حلفن دا ویلې شي ولې چې د دوی سره تاسو ناسته پاسته شوي ده اجره جماعت چې دی تاسو یو ځای نو تاسو په دوی کې داسې ترخګيري لیدلې وه په حلفن به وایي چې الله حاضر او ناظر تاسو د دې ګواهي ورکوي ولې چې نن ته د یو مسلمان ورور ګواهي ورکړي سبا که په تا سختۍ په بل سختۍ په بل ترخګيري تېره شي نو هغه به ستا دپاره ګواهي ورکوي تاسو څه ګواهي ورکوئ از مسلمان یاره زمونږ سره خو دا دونه وخت تیر شو واړه رالوی شو دلته راځي زمونږ د بابا سره پلار دا ټول مونږ پیژنو مونږ ول هلته ګرمۍ کې څو پیرې ولتلي وو چکر لتلي وو د دوی علاقو ته لکه مونږ ته خو هېڅ معلومات نشته رشتهداري وه داسې رشتهداري سره وه بل لکه بس غم خادي سره زمونږ غم خادی له به یون دلته راتله مونږ به لکه زمونږ خو پکې داسې دغه نه و لیدلی او دا د څونه وخت نه به دا فیملی دلته کې راتله او دلته کې به دا ځای په ټیکه اخیستو یاره زما خو داسې 15 کاله عمر دی که نه لا زه په ښه بد نه پوهېدم چې دوی دلته راځي دا 4-5 کاله د عمران خان په حکومت کې دا غرونه ټول بند دا څه غرونه چې ټولې پراجه کې وي اوس څه کال دا غرونه آزاد شو پروس کال دغه غر کولو شوی د خانانو غر دی او څه کال زمونږ دا کولو شو بس ړمبي و تدویر راغله وي مونږ راځو دې ځای له بس وایغسته بس راله مړه او تقریبا 3-4 میاشتې هغوی دلته تېرې کړې بس څنګه چې د جمعې سر لګي راغلی او بس اوس دا میاشت یوه نیمه بعد یې د پاسېدو ټایم دی یعنې د اختر نه پس چې دی د دوی واپسې تګ د غنمو لو چې لګي بس د دوی د تلو ټایم دی په دې کلي کې زمونږ خویندې میندې چې څوک راغلي وو هغوی دا هر څه لیدلي د هغوی څه حالات وو هغه وخت کې بس اختر نو قیامت په خلکو باندې په خپلو سترګو دې څه لیدلي او زړه دې څه ویل غوښتل هغه وخت نو بس په خپلو سترګو دغه لیدلي چې د انسانانو غوښې مونږ په بوجو کې راکوزې کړې او د انسان مرګ دغې نه دی او نه په داسې هغه باندې څوک وژني دا په کم دغه باندې چې دوی مړه کړه ګناهګار وو ګناه نه بس حکومت ته ګناهګار و موږ ته خو نو ګناهګار تاسو ته ولې نه وو ګناهګار نو بس موږ ته نو یوې ژبې والا مسلمانانو زمونږ وروڼه بېګانو راتله زمونږ سره ګپ شپ او تعلق روژې مونځ او دس پې کولو روژې مونځ او داسې پاک ساک خلک وو ټول مونځونه او دسونه له په دې ټایم باندې پاسېدلي دي روژې نیسلې هندوان خو نو مسلمانانو څه ټوپک تمانچې والا خلک وو که پوره هېڅ څنګ ورسره نشته صرف د لور او د تبرګۍ نه بغیر بل څه نه پېژندل ته چې بیزه ساتې غوا ساتې نه ته به ټوپک او دغه خو هغه سړی ګرځي چې وزګاري او څه دښمني څه لانجه کونجې یا به ټوپک تماچه ګرځي نور چې ته دا مال ساتې مونږ دا مالونه دلته ساتو مونږ په ټوپک تماچه څوکو دلته مونږ خپل مالونه ساتو که ټوپک تماچه به ګرځو ګرانو عزتمندو څنګه چې زما دا ورور خبره کوي چې یو کس مسلمان یي یا نه یي دا یو بېله خبره ده چې کوم یو زړه کې انسانیت وي هغه په دې واقعه باندې خامخا دړدول کېږي ولې چې مونږ هم خور او مور خویندو وروڼه لرو زمونږ هم خور مور پلار دا رشتې موجودې دي چې اچانک تا روژه نیوې یا ته روژې ته تیاری کې دا خو شهیدان شو دا دهشتګرد نه وو ولې چې دا زما یو ورور مسلمان دی او دی دا ګواهي ورکوي چې زمونږ سره ناسته پاسته ولاړه وا دوی دهشتګرد نه وو دوی پر امن خلک وو نو تاسو د حکومت نه د صوبایي حکومت نه څه خواست کوئ نو بس مونږ به ترې څه خواست وکړو لکه زیاتې و هغه خواست یې وشي نه نور دی بس اوس چې دوی دهشتګردي ده دا دی هغه دی نه دوی د امن ناولي که نه لکه دا خو که پوج دی که پولیس دی که هر څه دی د دې ملک ته حفاظت دپاره دي که نه وي مونږ حفاظت کو ټیکس ورکي هر سړی دوی له تنخواګانې علي هر سالي نه په هغې کې د ملک امن نشته دی په یو ځای کې حمله کېږي بل ځای کې حمله کېږي نه دا خو نه څه مسلماني ده او نه څه انسانیت دی لکه مونږ چې هلته بره وختلو ړمبې کم کسان چې پکې بچي وي هغوی راکوشي وي جامې مامې د سر راوالی مونږ چې هلته لاړو د جامو کار نه واپس هم کلي ته رینګ وکړه بوجۍ راوړی په بوجو کې کوزو جامې د چا ته اغوښتې غوښو ته خو جامې نه اغوندلې کېږي په دې خپل لاسونو باندې تاسو غوښې او هډوکي اوچتې نو بس په خپل لاسونو دغه چې سپین ګیرې پکې یو هغه له هلته مشران و هغوی ته مونږ ورشه له بیخي بربنډ پروت دی په سپینه ګیره سړی سپین ګیرې نه وي خدای پاک لا یا ورځي هغه باچا دی که نه د چا پورې سر نو د چا پورې کوپړی نه وه د چا پورې لاس نو بله ورځ دا مالونه وله دا ټول چې کوم ولاړ دي دا مونږ ټول تلي مالونه یې وله راټولوله هلته یو سر پروت و راویغسته لاس پروت و هغه یې راوغسته غوښې پرتې وې هغه یې هلته خښې کړې ګرانو عزتمندو تاسو زما د ورور دا خبرې واورېدلې زه دلته زما د راتګ مقصد دا و زمونږ د چینل نوم دی پښتون غږ زما کوشش دا دی چې زه د پښتون غږ یم زه د پښتون اواز چې دی پوره دنیا ته ورسوم دا ورور چې دی مسلمان دی او دی ګواهي ورکوي چې زمونږ سره هغه مونځ او دس کړی دی زمونږ سره یې روژې نیولې دي زمونږ سره یې ناسته پاسته ده مونږ ګواهي ورکوو چې په هغوی کې مونږ هېڅ قسمه ترخهګیري نه ده لیدلې ګرانو عزتمندو واکمان چې کوم دي د چا سره دا واک دی د چا سره اختیارات دي هغوی له هم دا پکار دي چې هغوی مخکې وګوري چې څوک دهشتګرد دي او څوک پرامنه خلک دی نو دغه شانتې چې په پرامن خلکو باندې دغه شانتې ډرون اټیک کیږي نو زمونږ د ملک مستقبل زمونږ د ملک فیوچر تباہ او برباد دی زمونږ نوې کول چې دی هغوی ته مونږ څه زده کړه ورکوو
د کلی خلک د پوره مردان د دور دراز نه خلک دلته راغلي او هغوی دا په خپلو سترګو لیدلی او د دې ځای نه هغوی ګوایانې چې دي هغه یو ځای کړي دي او هغوی دا ثابته کړې ده چې دلته دهشتګرد مړه نه دي، دلته دهشتګرد نه وو، دا پر امن خلک وو، ګجرو او دوی به څاروي ساتل او د څاروو کاروبار به یې کولو او دوی دلته کې 4-5 میاشتې تېرې کړې وي او تقریبا د 40-50 کالو نه دوی به دلته راتلل او خپل کاروبار به یې کولو. ګرانو عزتمندو او نورونه هم ما سره ولاړ دي، راځئ له دوی سره هم خبرې کوو. یو ځای شئ ورور، څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپلو سترګو څه لیدلي دي؟ جی بس د چې تاسو ته څه ووایو هم دغه حالات تېر شوي دي. دغه اختر ته یوه ورځ پاتې وه، د اختر نه یوه ورځ مخکې دغه واقعات وشو او بیا چې کوم دی سهار کې مونځ چې څنګه وشو مانځه پسې دا واقعه وشوله. مونږ چې د کلي نه وکتله او په کوم ځای باندې چې اور بل نو په دغه ځای باندې هم دوی هر کال ډېره کېږي او مونږ خپله ټول د دې کلي خلک یو. دا زمونږ چاپېره پټي دي، دا چاپېره که تاسو د کیمره مخامخ کړله دا ټول زمونږ د څاروو سفرونه دي او دا د دومره وخت خبره ده. څوک دوی له دهشتګردۍ نوم ورکوي، څوک وي چې دا سهولتکار و، څوک څه وي خو زه به خپله دا ووایم چې دا د هغې وخت نه به دا خلک دلته راتللو او د هغې وخت نه دا خلک دا غرونه اخلي چې په کوم وخت کې مونږ ته خپل نیا او بابا دا خبره کوي چې دا غر به خر شو نو دې اجړو به یو شړی ورکوله او یو به همسا ورکوله. د دې غر نه پورې غاړه یو کلی دی، په هغې کې زما د بابا دوستان دي. ما ورته بابا ستاسو دا دوستي څنګه جوړه شوې ده؟ نو هغه وایي چې زمونږ دا دوستي چې دا د غر نه جوړه شوې او دوی به راتلل زمونږ غر ته به یې څاروي راوستل او زمونږ د کلي د خلکو به نه پرېښودل. مونږ په خپله د اصله نسله ملکانان یو. بیا هغوی ته چا ووایي چې تاسو د ملکانانو سره دوستي جوړه کړئ او دلته زمونږ پیرخیل زمونږ یو عزیزان یو، تاسو د پیرخیلو او د ملکانانو سره دوستي جوړه کړئ نو تاسو به دې غر ته چې کوم دی آزاد راځئ او تاسو ته به څوک سمنیت نه کوي. هغه دوستي چې دا هغه زمونږ تقریبا د 80 کالو نه د هغوی سره دوستي ده. هغه بابا اوس مړ شوی دی، د هغوی اوس هم هغه نور خلک شته دي، هغوی هم بوډاګان شو. د هغوی زما د بابا د لاس یو شړی اوس هم د هغوی سره پرته ده. ستاسو په اندازه د 80 کاله یعنی کې د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا سلسله وه. زمونږ د یادو خبره نه ده، مونږ د دې کلي خلک یو او د کم وخت نه چې کوم دی زمونږ پلار نیکه زمونږ جایدادونه دي دلته، دا ټول زمونږ غر دی او دا کال په کال باندې خرڅېږي او هلته واورې وشي او دا خلک راځي او دا څه نوې او څه ناشنا خبره نه ده. دا ټول خلک یې ویني، خلک ورسره سلفیانې وکاږي، خلک ورسره تصویران ټیک ټاک یې جوړوي. ولې چې دوی د سوات نه روان شي دوی 800 څاروي په ګاډو کې نه راولي. دوی دا 800 څاروي د دوی نه یو خر مخکې وي، په هغې د دوی سره د خوراک سامان وي او دوی پسې دا ماشومان او دا ګډې بیزې پسې شاته را روان وي او دوی په 2 او 3 ورځې مزل وکړي او دې ځای ته دوی راورسېږي. پیدل سفر کوي. دا دهشتګرد نه و، زمونږ سره غم دی، زمونږ سره ښادي ده. دا اوس چاپېره بوټي دي کني تاسو به ووینئ، دا یوازې دا فیملی نه ده، بخۍ ورته وایو په هغې کې فیملی پرته ده.